بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو درس شروع کوو. ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو کې ویو مو ویلې نن سورت بای وایو. سورت بای سورت خپل ترتیبول تنظیمول توایي، خو بای دا بل سورت بای تنظیم کا د چی په اساس بای دل ترازی سب مینو کې خي بای نیم د نیم په اساس، بای سایز د سایز په اساس یا د سایز له لحاظه، by item type د شکل له لحاظه، او by date modify د تاریخ له لحاظه. د ډیسکټاپ په مخ کې کوم آیکنونه سدي دا ترتیبوي، خو څنګه ترتیبوي؟ د نوم له لحاظه ترتیبوي، د سایز د اندازې د وزن له لحاظه ترتیبوي، د item type د شکل له لحاظه ترتیبوي، او date modified او د تاریخ له لحاظه ترتیبوي او تنظیموي. ګوره دلته راځم سورت بای. اول زه ورته وایم سورت بای نیم. د نوم له لحاظه د کوم آیکنونه چې ډیسکټاپ په مخ کې دي دا ترتیب کا، دا راته تنظیم کا. کلیک کوئ نیم باندې ترتیب راځي، خو دلته یو فولډر ده، دا فولډر دا به هم ته ډیلیټ کو، بیا نور آیکنونه باندې ښه پوهېږئ. ګوره دلته اول چې دا له ا نه تر زیډه پورې تنظیم کړی ده. اول الي ده، بیا بل الي ا راځي که نه، ا بي سي ډي له ا نه تر زیډه پورې له ا نه دغسې ترتیبوي. اول ا ده، بیا ډي، بیا جے، بیا خالد ده، کې ام، بیا او زید او زید، دغسې ترتیب دا له ا نه تر زیډه پورې وو. او که زه وایم چې دا برعکس راته ترتیب کا، خو د نیم له لحاظ نه. څنګه بیا څه کار کوو؟ راسته کلیک وکړه، رائټ کلیک سورت بای، بیا نیم باندې چې دویم ځل بیا کلیک وکړي دا بیا سرچپه کېږي. اول له زیډ نه شروع کېږي، له زیډ نه را په دې خواته تر ا پورې بیرته رسېږي، ترتیبوي، برعکس ترتیبوي، له زیډ نه تر ا پورې دغسې، او یا داسې له ا نه تر زیډه پورې. دا د نوم له لحاظه و. بل څه د چې ده سورت بای سایز، د وزن د اندازې چې یو آیکن څومره وزن ولري. مونږ او تاسو ویلي چې فایل آیکن هغه آیکنونه دي چې خپل وزن لري. دا اوس آیکنونه چې دي دا د وزن لحاظه دا ترتیبوي تنظیموي، چې کوم یو سایز زیات هغه پورته راوړي، کوم یو سایز کمی کته راوړي، یا په برعکس ته ترتیبوي، کوم چې سایز کمی هغه پورته سي او کوم چې سایز زیات هغه بیا کته سي. سایز باندې کلیک کوو، دا د سایز ګوره اول دا راځي، دا چې ده څومره سایز ښي هلته سایز 143 کي بي ده. بل راځو دلته 12 کي بي، دا بل 11 کي بي، 11 کي بي اشاریه و ده هلته 1.1 یا بایټ ده. او دلته بل څه ده 1.5 بایټ ده. دا 0 بایټ بیخي وزن نه لري، دا هم وزن نه لري، دا هم او دا هم وزن نه لري، بیخي وزن نه لري، هلته اندازه یې نشته. که دا زه وایم چې برعکس کوم چې وزن نه لري بیخي 0 ده، هغه پورته سي او نور کته سي، بیا ور باندې راځه کلیک وکړه، هغه پورته سو نور کته راځي بیرته. بل راځو سورت بای آیټم ټایپ، د شکل له لحاظه هغه کوم یو څه شکلونه سره یو یا هغه ټول سره په ترتیب بیل بیل ماته دلته ډیسکټاپ کراواله. کلیک ور باندې ګوره اول دواړه سدي دا د پاور پوینټ پروګرام آیکنونه دي، 2 دانې، ورپسې دا څلور دا د شکل لحاظه ګوره یو شکل ده، د ورډ پروګرام آیکنونه دي، او ورپسې دلته بیا د نوټ پډ پروګرام آیکنونه دي، هغه ور سره راځي ټول شکلونه. او کته وای نه دا نوټ پډ پروګرام آیکنونه سي دا باید پورته سي نور کته سي، بیا دلته سورت بای رائټ کلیک سورت بای بیا ور باندې کلیک وکړه، برعکس راځي. بل شی ده سورت بای ډیټ موډیفاید، د تاریخ له لحاظه دا ترتیب کا. هغه څنګه ترتیب ور باندې کلیک وکړه، یعنی کوم یو څه مخکې جوړ شوی هغه سر کې، او کوم څه پس جوړ شوی هغه اخر کې، او یا داسې چې هغه مخکې اخر څه جوړ شوی هغه سر کې، کوم څه مخکې جوړ شوی هغه خواته. ګوره تاریخ ته ګورو، تاریخ نن ورځ 12 بجې جوړ شوی ده، دا وګورو دا 1200 ده، دا 1200 هغه مخکې اخرنی جوړ شوی. ګوره دا 1219 دي، کوم چې اخر جوړ شوی ده هغه په سر کې ده، کوم چې شاته جوړ شوی هغه لاندې. زه وایم نه دا برعکس کا. ډیټ موډیفاید ور باندې کلیک کوو، دا ګوره رائټ کلیک مینو، دا څه وخت ده؟ دا عین ګوره 10/23 د 2020 کې ده، دا 16:50 هغه 8:50 PM کې ده. دا وګورو دا څه وخت ده؟
دا بیا شپږم دا پس ته بیا جوړ شوی هغې نه ګوره 2025 کې ده 12 بجې و 58 دقیقې د علي وګوره شپږم تاریخ هغه 29 تاریخ کې ده نن ورځ تاریخ ده 12:15 AM 12:15 دقیقې دی بل راځو ګوره 12:15 دام دی خدا شاته ته جوړ شوی ده دا ګوره 19 ده 15 دقیقې دا 19 دقیقې دا 19 دقیقې دی دا بل ګوره دا 10 دقیقې دی یعنی پس ته جوړ شوی دی دا ټول مونږ ته تنظیموي او ترتیبوي دلته سورت بای دلته دا خو دلته خلاصو سکله مونږ تاسو دنه ډرایو ته زو دلته راځو دلته سره راسته کلیک وکړئ رائټ کلیک وکړئ ویو سره سورت بای سره بیا ګروپ بای هم راځي دلته په سورت بای کې یو شی اضافه کیږي چې هغه اسندینګ او ډیسندینګ ده اسندینګ معنا ل ان تر ځای ته پورې چې کله ته د نوم له لحاظه ترتیبي یا د ډیټ موډیفای د تاریخ لحاظ یا د شکل لحاظه کته وایي چې دا ل ان تر ځای ته پورې اسندینګ ورته وایي دلته اسندینګ ورته انتخاب ده چې دا اسندینګ دا ل ان تر ځای ته پورې ګوره اول څه دا ا دا بیا سی دا بیا سی بیا ډي ای دغه په ترتیب سره راغلی ده او زه وایم نه ډیسندینګ دا برعکسي دا زائد ګوره اخر کې دلته سره راغلی ده زبی دا باید په اول کې راسي بیا ولته سورت بای ورته وایم چې ډیسندینګ برعکس کېږي اسندینګ ل ان تر ځای ته پورې ډیسندینګ ل ځای ته تر ا پورې برعکس او دې سره دلته بیا یو اپشن بل اضافه کیږي چې هغه ګروپ بای ده صدا هم وظیفه یو شی ده کارکرد یو شی ده یوازې لوګ باندې فرق لري ګوره دا هم ګروپ بندي کوي یو جمع بندي کوي هر یو ګروپ بیل دا بیل خو دا ګروپ بندي د چی په اساس کوي اول دا د نیم له لحاظه تاریخ لحاظه ډیټ موډیفای ټایپ د شکل لحاظ او بل د سایز لحاظه اول زویم دا د نوم لحاظه ترتیب بندي کړي باندې کلیک کوو ګوره ل ان تر اچ پورې کوم آیکنون سره راغلي پاس دلته راغلي ل آین تر پی پورې دلته راغلي چې هغه ته دانی دي ل کیو نه تر زیټه پورې بیا ټول دلته راغلي دي چې اته دانی دي دا یو بل زویم دا ګروپ بندي کا خو د ډیټ موډیفای د تاریخ له لحاظه تاریخ چې دا وای ګوره ټوډے نن ورځ جوړ شوی دی دا earlier this month نږدې دغه میاشت دا جوړ شوی a long time ago ډیر مخکې دغه دوه نور جوړ شوی دی تاریخ لحاظه خي بل چې دا سورت بای سره بيخي مشابه دی یو شی دا ګروپ بای ټایپ د شکل لحاظه ګوره پاستول فولډر دی هغه بیلک فولډر یو شکل دی کنه پاورپوینټ پروګرام دا دای بیلک او د ورډ پروګرام سره دلته راځي دای بیل او دلته ټیکست ډاکومنٹ دی نوٹ پیډ پروګرام سره دای بیل دلته راوړ ګروپ بندي بل څه دا ګروپ بای کې اخري سره بل هغه د سایز دا سایز د اندازه وزن له لحاظه دی باندې کلیک کوو ګوره اول ان سپیسیفاید وای نامعلومه ځکه مونږ تاسو په اول کې ویل او پایکنو کې سي ډایریکټر آیکن خپل وزن نه لري دلته د خپل د آیکن وزن خي سایز ډایریکټر آیکن فولډر دا وزن نه لري ګوره دلته د میډیم سره دا لاندې نه بداور درته وایم ګوره اول د سره امټی دا بيخي خالی د هیڅ هم نه لري بيخي 0 بایټ دا ګوره د بیل ګروپ باندې کړی دا او دلته سه ل 0 نه تر 14 کی بي پورې دا دلته ګروپ باندې کړی دا 12 دا یو 50 بایټه ده دا 22 بایټه ده دا بیل او دلته میډیم سه دا ل یو ام بي نشرو تر یو 28 ام بي پورې دا دلته ګروپ باندې کړی دا سیدا 1.12 ام بي سایز لري خود دلته دا مو ویلې خو دا د کار ساحه دي چیرته ده یعنی دا ګروپ بندي ګروپ بای سورت بای مونږ تاسو ویل دا چیرته مونږ تاسو ته په درد لګيږي دا هغه وخت په درد لګيږي په تور د مثال دا کوم خلک سي وظیفې لري کنه وظیفې کې دفترو کې دی او ریاست کې په تور د مثال دا مولوی صاحب کار کوي رئیس ورته راځي دا مولوی صاحب هر ورځ 10 مکتوبه 15 مکتوبه دا لیکي دا لیږي خو یو ورځ رئیس ورته راځي سي پرون نه بل ورځ اتیر ورځ یا سلور 15 ورځې مخکې کوم مکتوبونه سي تا لیکلي هغه ما ته راوباسه دا ټول په یو فولډر کې اچولې دي نو دای څنګه راوباسي ځکه دای په ورځ کې 15 مکتوبه دای لیکي نو دلته سي دای ولټې دې څنګه نش پیدا کوي کنه دا خو ذهن د دومره چرته کار کوي چې دا 15 د هر ورځ بیل بیل ته معلومي نو دلته اسانه طریقه دا د ستل ګروپ بای نه استفاده وکي څنګه ګروپ بای دلته راځي ورته رائټ کلیک وکي او ورته وایي سي ګروپ بای کوم ګروپ بای
did modify د تاریخ له لحاظه دا ور باندې کلیک وکي دا نن ورځ کوم مکتوبونه سي لیکلي دا today که پرونی کنه بیا دلته راځي yesterday ا د تیر ورځ د هر ورځ بیل مکتوبونه تا ته ګروپ بندي کوي تا ته بس ډیر اسانه طریقه ته ورته ټول بس دا 15 کلاس لاندې دا مکتوبونه دي ابل ورځ مرا باسل دي یا که رئیس بخنه راځي دغه سه تا پکاري نو دا بسنګ پیدا کوي هغه سنش پیدا کوي دا ګروپ بای دا وظیفه ده چې په ډیر اسانه طریقه ته کوي سي څنګه ټول ګروپ بندي کې خپل مکتوبونه وګوري پکې بس هم دومره